که تاسو یو شخص ته وایئ چې په لوښي کې یې جمع کړئ نو په عربۍ کې به څه وایئ؟ تاسو ته پته شته دی؟ عی صرف یو حرف چې د هغه لاندې زیر وي. عی د دې ترجمه ده په لوښي کې یې جمع کړئ. نو عربۍ ژبه دومره زبردسته ژبه ده چې د الف نه واخله تر یا پورې د کوم یو حرف لاندې چې هم تاسو زیر ولګوئ نو د هغې څخه به یو معنادار لفظ جوړ شي. خو د تا، ضاد او غین د دې درې واړو څخه علاوه باقي چې څومره حروف هم دي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې 30 الفاظ ووایم چې هغه د عربۍ ژبې مختصر ترین الفاظ دي او د هغو مکمل ترجمه به درته ووایم او د هغو نحوي صرفي تحقیق به درته ووایم او دا ویډیو په دې اعتبار سره تاسو لپاره یوه منفرده او زړه راښکونکې ویډیو ده چې په دې کې به تاسو 30 حروف یاد کړئ گویا چې تاسو 30 الفاظ یاد کړل او دا 30 الفاظ گویا تاسو 30 جملې یادې کړلې نو تاسو ته به د عربۍ ژبې ویلو کې او د عربۍ ژبې په ګرامر کې او په کتابونو کې او د قرآن کریم په پوهه کې ډېر مهارت حاصل شي. تاسو به ویلي وي په قرآن کریم کې وقنا عذاب النار په دې آیات کې چې کوم داقه دی قاف زیر قی د دې ترجمه ده ته بچ کړې ای الله ته مونږ بچ کړې د قی معنا ده ته بچ کړې نو د دې قاف زیر قی دا مکمل ترجمه څه رقم جوړه شوله نو د دې په باره کې به زه تاسو ته په دې یوې ویډیو کې مکمل تفصیل سره ووایم چې دغه لفظ څه رقم جوړیږي او د دې ترجمه څه ده او په دو کې بعضې الفاظ داسې دي چې نحوي اعتبار سره هغه تاسو ته ډېر په کار راتلونکي دي او دغه ویډیو په غور او فکر سره وګورئ نو د دې څخه به ډېر څه ترلاسه کړئ انشاءالله. که تاسو عربي زده کول غواړئ یا د صرف او نحوې د زده کولو خواهشمند یئ نو بالکل یو صحیح چینل ته راغلي یاستئ. دا چینل در سره سبسکرایب کړئ د دې لپاره چې هر یو درس اول تاسو ته راشي. نو شروع کوو 30 مختصر ترین الفاظ چې هغه صرف یو حرف وي او د هغې مکمل او پورا یو مطلب وي او په هغو کې اکثر مکمل د یوې جملې حیثیت لري. په دې کې به زه د هر یو لفظ ترجمه درته ووایم او د هر لفظ په اعتبار سره زه به د هغې نحوي یا صرفي تحقیق د ضرورت مطابق وکړم انشاءالله. د ټولو نه اولنی لفظ زمونږ سره دی ا همزه زبر ا د دې ترجمه د آیا دا د سوال یا تپوس کولو لپاره راځي. صرف یو حرف دی ا همزه زبر ا خدا د څه لپاره راځي؟ د سوال کولو د تپوس کولو د پوښتنې کولو لپاره راځي او دا حرف استفهام دی او په جمله باندې داخلیږي او دا حرف دی اسم یا فعل نه دی او په ترکیب کې دې ته صرف حرف استفهام ویلی کیږي لکه ازید قائم آیا زید ولاړ دی
نو ترکیب د دې په دې طریقې سره کیږي چې حمزه حرف استفهام، زید مبتدا او قائم د دې خبر. مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه انشائیه. دوهم لفظ دی مونږ سره حمزه زیر ای. د دې ترجمه ده وعده وکا یا په خپلې ذمې یو کار واخله. د دې صرفي تحقیق ته ضرورت دی، د دې به صرفي تحقیق لږ وکړو د دې حمزه زیر ای. نو په یاد لرئ هغه ټول حروف چې د هغو لاندې زیر وي او د هغو ترجمه د امر والا کیږي نو هغه د امر صیغې دي. نو د دې ټولو صرفي تحقیق دا دی چې دا ټول حروف لفیف مفروق دي. لفیف مفروق د هغې ته ویلی کیږي چې د هغې په فا کلمې کې هم حرف علت وي او په لام کلمې کې هم حرف علت راغلی وي او عین کلمې کې به یا صحیح حرف وي او یا به همزه وي. نو د دې ای ماضی او مضارع راځي و آیئی. د دې ای ماضی او مضارع څه ده؟ و آیئی. نو دا ای دا د امر صیغه ده او دا د فعل مضارع معلوم د واحد مذکر حاضر صیغه یعنی د ای څخه جوړه شوې ده. نو د دې د جوړولو طریقه دا ده چې د اول نه علامه د مضارع چې تا ده هغه حذف کړلی شوله د امر حاضر قانون د وجې نه، ځکه د امر صیغه هم ترې جوړوله. نو تا علامه د مضارع د هغه د ابتدا د اول د شروع نه حذف شوله. چې هغه حذف شوله نو بیا په آخر کې چې دی کومه یا ده هغه د وقف د وجې نه حذف شوله. بیا هم په دې باندې وقف وکړه چې وقف هم وکړه د آخر نه چې دی یا چې هغه حرف علت دی، حروف علت 3 دي تاسو ته یاد دي. نو د آخر نه چې دی دغه یا د وقف د وجې نه حذف شوله. نو چې یا حذف شوله نو په منځ کې صرف حمزه زیر ای پاتې شو. نو د دې نه جوړ شو ای. دریم حرف منگ سره ده بی، با زیر بی. دا د وبا یبی څخه نه ده، دا حرف جر ده. لکه منگ چې د قرآن څنګه شروع کوو الته په اول کې دی بسم الله الرحمن الرحیم. په دې بسم الله کې چې کومه دا با ده د اول کې دې ته چې ده حرف جر ویلی کیږي او د دې یوه مشهوره ترجمه ده د دې بی سره. او د دې نه علاوه د دې نورې ترجمې هم کیدلی شي. کله کله دغه با زیر بی دا بی دا بغیر د ترجمې نه راځي، لکه وکفا بالله وکیلا. په دې کې چې دی په دې لفظ الله باندې چې کومه با داخله ده دلته دا زایده ده، د دې ترجمه نه کیږي، بغیر د ترجمې نه راځي. نو د دې حرف جر نه وروسته چې کوم لفظ راځي هغه د دې د وجې نه مجرور کیږي. څلورم حرف دی زمونږ سره تا. تا زبر تا. د دې ترجمه ده قسم. او دا تا دا صرف په لفظ الله باندې داخلیږي او لفظ الله مجرور کوي. لفظ الله څنګه کوي؟ مجرور کوي. او پنځم حرف دی موږ سره ح زیر حی. ح زیر حی. حی دا هم لفیف مفروق دی. دا حی دا د وحا یحی څخه د امر صیغه ده او د دې ترجمه ده په پټه خبره وکه یا اشاره وکه. دا د دې څه شی ده؟ ترجمه ده. او شپږم حرف دی زمونږ سره دی. دال زیر دی. دا هم لفیف مفروق دی د ودا یدی څخه. د دې ترجمه ده دیت ادا کړه. نور اکم تحقیق چې د دې صرفي هغه مخکې تیر شوی دی. اوم حرف زمونږ سره دی را. دا د رأا یرا څخه د امر صیغه ده
دا محموز العین او ناقصی یایی دی. د دې ترجمه دا وګوره. او دا را زبر را دا د ترا واحد مذکر فعل مضارع معلوم څخه جوړه شوې ده. د جوړولو طریقې دا ده چې تا علامه د مضارعات حذف شوله، چې حذف کړلی شوله، او آخر کې وقف وکړلی شو، چې وقف وکړلی شو د وقف د وجې نه الف چې حرف علت دی هغه حذف شو، چې حذف شو صرف را پاتې شو. اتم حرف دی زمونږ سره ری. دا ری دا د ورا یری څخه د امر صیغه ده، دا هم لفیف مفروق دی او د دې ترجمه ده زخمی یکا. څنګه کا؟ زخمی یکا یا زخمی کا. نهم حرف دی زمونږ سره سین زبر سا. ګورئ مونږ دغه سین پوره نه دی لیکلی ځکه چې دا د کم بل حرف سره یو ځای راځي. دا به خامخا د یو بل حرف سره څه وي؟ یو ځای وي. لکه سیقول السفهاء، ترجمه د دې ده زر یا نږدې، عن قریب وغیره. لسم حرف دی زمونږ سره سین زیر سی. دا د وسایسی څخه د امر صیغه ده، دا هم لفیف مفروق دی. ترجمه د دې د سر کل کا. یولسم حرف دی زمونږ سره شین زیر شی شی. دا د وشایشی څخه د امر صیغه ده، دا هم لفیف مفروق دی او د دې ترجمه ده چغلخوري وکا. او دولسم حرف دی زمونږ سره عی عین زیر عی. دا د وعایعی څخه د امر صیغه ده، دا هم لفیف مفروق دی او د دې ترجمه ده پلوخی کې جمع کا یا یاد کړه. دا ترجمه هم ده. دیارلسم حرف دی زمونږ سره فا. دا صرف یو حرف دی، د دې ترجمه ده بیا یا نو او دا حرف عطف دی، دا فا، او دا پورا او مکمل جمله نه ده. څوارلسم حرف دی زمونږ سره فا زیر فی فی. دا د وفا یفی څخه د امر صیغه ده، دا هم لفیف مفروق دی. ترجمه د وعده پوره کا. پنځلسم حرف دی زمونږ سره قی قاف زیر قی. دا د وقایقی څخه د امر صیغه ده، دا هم لفیف مفروق دی. ترجمه د دې ده حفاظت وکا. شپاړسم حرف زمونږ سره دی کا کاف زبر کا. د دې مطلب دی ستا، لکه غلامو کا ستا غلام، یا ت لکه ضربک زیدن زید ت ووهلی. دې ته کافی اسمی ویلی کیږي. اولسم حرف زمونږ سره چې دی هغه لد لام زبرلا. دا د تاکید لپاره هم راځي، لکه زیدن قائمون. بیا په دې وخت کې معنا کیږي یقینا یا خامخا زید ولاړ دی. په دې وخت کې دا په الفاظو کې څه عمل نه کوي چې کله د تاکید دپاره وي. او همدغه شان دغه لام زبرلا دا د لپاره په معنا هم راځي یا صرف د ده په معنا باندې، لکه لهو لهما وغیره. نو په دې وخت کې بیا دا حرف جر وي. اتلسم حرف دی زمونږ سره لی لام زیر لی. دا حرف جر دی او معنای دا لپاره، لکه الحمدلله کې چې دا کم لفظ الله کې دا کم لام دی اولنی. او همدغه شان د ولیا یلی څخه د امر صیغه هم جوړیږي دالی په معنا د نږدې شه سره. نولسم حرف دی زمونږ سره می میم زیر می. دا د وما یمی څخه د امر صیغه ده، دا هم لفیف مفروق دی. ترجمه د اشاره وکا. شلم حرف دی زمونږ سره نی نون زیر نی. دا د ونا ینی څخه د امر صیغه ده، دا هم لفیف مفروق دی. ترجمه د سست شه. یویشتم حرف زمونږ سره دی وا واو زبر وا. د دې یوه ترجمه ده او په معنا د او راځي، لکه زید و عمر زید او عمر. دوهم
د قسم د پاره هم راځي لکه والله والتور واللیل وغیره. نو په دې وخت کې بیا دغه واو دا حرف جر وي. 22 هی ها زیر هی دا د وها یهی څخه د امر صیغه ده. دا هم لفیف مفروق دی. د دې ترجمه ده کمزوری شه. 23 حرف دی زمونږ سره هو ها سرچپه پیش هو یا ها الټا پیش هو لکه په لهو وغیره کې. د دې بیا ترجمه ده د هغه. 24 حرف دی زمونږ سره یای ساکنه. د دې ترجمه یوه راځي زما دوهمه زه لکه ضربني هغه زه ووهلم یا کتابي زما کتاب. د دې نه وروسته چې کوم شپږ حروف درته وایم د هغې ترجمه په تاسو ده. د هغې ترجمه به څه دی تاسو کوئ. صحیح شو؟ تر دې ځي پورې خو ما درته ترجمه وکړله د هر یو لفظ د هر یو حرف. خو باقي چې کوم حروف دي شپږ په هغو کې به د هر یو ترجمه تاسو ګورئ د لغاتو په کتابونو کې او په کمنټ کې به خامخا پیش کوئ د هر یو. که د هر یو نه وي کم از کم د دوو ترجمه خو خامخا وګورئ او په کمنټ کې ولیکئ. 25 حرف دی زمونږ سره جی جیم زیر جی. دا هم لفیف مفروق دی. د وجا یجی څخه د امر صیغه ده. د دې ترجمه به تاسو کوئ. دا په تاسو باندې د دې ترجمه په کمنټ کې به پیش کوئ. 26 حرف دی زمونږ سره خ خا زیر خ. دا هم لفیف مفروق دی. د وخا یخی څخه د امر صیغه ده. د دې ترجمه به هم تاسو کوئ او پیش کوئ به په کمنټ کې. او 29 حرف دی زمونږ سره زی زال زیر زی. دا هم لفیف مفروق دی. د وضع یزی څخه د امر صیغه ده او ترجمه به تاسې پیش کړئ. 28 حرف دی زمونږ سره زی زا زیر زی. مخکې زال زیر زی او دا زا زیر زی د وضع یزی څخه د امر صیغه ده. دا هم لفیف مفروق دی. او 29 حرف زمونږ سره دی سی. دا د وصایسی څخه امر دی. دا هم لفیفی مفروق دی او ترجمه به تاسو وګورئ او پیش به کړئ. او 30 حرف دی زمونږ سره کی کاف زیر کی. دا د وکای کی څخه د امر صیغه ده. دا هم لفیفی مفروق دی او د دې ترجمه به وګورئ او په کمنټ کې به پیش کوي. یو خو چې دی کاف زیر کی دا د مؤنث ضمیر دی. هغه درته نه ښیم. د هغه معنا ده بیا ستا. دا د وکای کی څخه کی د امر صیغه ده. د دې معنا به وګورئ او په کمنټ کې به پیش کړئ.